د ښځې او د خاوند خپل منځ کې چې کومه رشته ده نو دا ډیره زیاته نازکه رشته دی. دې کې ډیر احتیاط پکار دی. په دې رشته کې ډیر زیات احتیاط دا پکار دی چې کله یو زنانه خپل کور بار خپل مور او پلار خواږه خپل درونه خويندې دا پرېږدي او تا سره د هغې زنانه ټول ژوند وي راشي او تا سره دلته ستا په کور کې ستا د مرضۍ ژوند تېروي. او بیا چې کله یو نیکه ښځی نیکه بیبي نو دا د الله یو لوی نعمت دی چې نیکه بیبي چې بعضې مشورې تاله ښې درکوي بعضې مشورې ته ورکې ښې او په هغې باندې تاسو ژوند تېروئ نو دغې کور کې بیا ډېر خیرونه برکتونه اولاد الله جل جلاله د انسان نه داسې پیدا کړي چې هغه اولاد نیک عمله وي هغه اولاد نه الله خیر په دنیا کې خوري هغه اولاد نه الله جل جلاله چې ستا نه پیدا شي تم نیکي او ستا بیبیم نیکي د دیندارۍ د دین نه خبرئ د صحابیاتو واقعات هغې لوستلي او یاد ورته د صحابو څنګه چې حضرت فاطمه وه څنګه چې حضرت عائشه وه څنګه چې حضرت ام کلثوم وه څنګه چې حضرت رقیه وه څنګه چې حضرت زینب وه او څنګه چې حضرت سمیه وه دا صحابیات وي په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې او د نبی صلی الله علیه وسلم نونه مبارکه او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې څنګه چې د هغې ژوند د هغې ژوند موږ ته رامخې ته دی د صحابیاتو چې د خپلو خاوندانو سره هغوی څنګه ژوند تېر کړی یو خاوند خپل منځ کې چې کوم جنګ او جګړه راځي په دې کې د درېیمګړي سړي غټ لاس وي او درېیمګړي سړي ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه څه ویلي دي هغه هم درته بیانوم. مفتي صاحب یو خبره وکړله وایي سمو د مخکې یو عالم له یو سړی راغلی او ورته ویې ویل مولوي صاحب ډېر زیات یې وژړل ډېر زیات اوښکې یې توی کړلې بیا هغه مولوي صاحب دم د راسه که اوبې پې وڅکلې او دغه رنګې هغه له تسلي وکړله د هغه سره کېناستو شو خبرې ورسره وکړې چې کله د هغه دم د لاسه شو تسلي وشوله بعد د هغې نه بعد کې د هغه نه تپوس کوي ولې تا دومره وژړل ولې ته دومره پریشان یې ولې ته دومره په ټینشن کې وایي مولوي صاحب خبره داسې ده چې زما د واده وشولو 22 کاله او بچي مې دي ښه زلمي دي پکه او کره زلمي دي زما او د ښځې خپل منځ کې په څه معمولي خبره باندې جنګ راغلی او هغه جنګ ډېر لرې لاړلی په معمولي خبره باندې زموږ د زما او د کور والا خپل منځ کې جنګ راغلی او خبره چې کومه دی طلاق ته ورسېدله خو د الله پاک په فضل سره طلاق واقع نه شو خو خبره دغې ځای ته ورسېدله ډېر پریشانه یم ډېر په تکلیف کې ما بچي مې لوی دي نوڼه مې پیغلې دي بچي مې غټ دي خو مسله د طلاق ته ورسېدله پریشاني راغله زموږ ښکلی ژوند تېرېده په 23 کاله کې زموږ څه بې اتفاقي نه وراغلې څه جنګ جګړې څه پریشاني څه مصیبت نه وراغلی خو एकदम را باندې داسې حالات رالل چې زما د کور والا خپل منځ کې ګټه بې اتفاقي جوړه شوه هغه مولوي صاحب هغې سره رشته وه د هغه کور والا سره رابطه وکړله پسې یو طریقه باندې تپوس پوښتنه یې وکړله چې ستاسو خپل منځ کې بې اتفاقي راغله او دا خبره دونه ډېره لرې لاړله معمولي خبره باندې څه وجه کېدی شي مولوي صاحب د هغې زنانه نه تپوس پوښتنه کوي څه وجه کېدی شي وایي وجه خو دا وجي چې معمولي وجه وه چې ما د خپل خاوند ته وویللې چې خاونده تا ماله د واده په شپه باندې چې کوم ښځه او خاوند خپل منځ کې یا خاوند خپلې بیبي له څه ګفټ ورکوي یا څه تحفه ورکوي هغه دې ماله نه ده راکړې په دغه معمولي خبره باندې زمونږ د 22 کالو زندګي هغه تباه او بربادۍ طرف ته لاړله معمولي خبره ده ما مې ښځې ته ویلې چې ښځې ما خو تاله نور ډېر تخایف او تحفې درکړي دي ډالۍ مې درله درکړي خیر دی که تاله ما د واده په شپه باندې یو تحفه در نه کړله یو تخایف مې درله در نه کړه یو ډالۍ مې در نه کړه خیر دی ما خو تاله په دې 22 کاله کې ډېر څه درکړي دي دغې نه دا خبره جوړه شوله طلاقو ته ورسېدله بیا هغه زنانه نه ما تپوس وکړو چې په دې ورځ دوه کې تا سره څوک میلاو شوي دي څوک راغلي دي ما ته هغه خپله کارګزاري بیان کړه وایي او مفتي صاحب یوه زنانه راغلې وه
او ما ته دا خبره وکړله چې تا لا خپل خاوند د واده په شپه باندې څه تحفه څه ډالۍ درکړې ده که نه یې درکړې نو ما ورته ویل چې ما له یې تحفه نه ده راکړې ما له یې ډالۍ نه ده راکړې د هغې نه دا خبره جوړه شوله د درېمګړې وجې نه ما د هغې زنانه خبره واورېدله او د هغې نه زموږ د 22 کالو زندګي تباهي طرف ته لاړله